زه کوم ځای ته راوستم دا ځنګل دی دلته بلاګانې منظرې مسلمانه هېڅ هم نشته زه د سرایم راځم مه یارېږه سړیا شاته ونه ګورئ دا وګوره که نه وایي شاته ونه ګورئ ونه ګورې شاته راځه هېڅ هم نشته راځه زر زر راځه چې ځنګل نه وځو شاته ونه ګورئ دا وګوره ولې شاته ونه ګورو موږ خو شاته هم دي کتلې شاته ونه ګورئ دا وګوره ولې شاته ونه ګورو شاته تخملو ته لازمه دا خو زما پوره مستقبل خراب ما له مستقبل په څه خراب کړو نه به نه خراب کړو دا دوکان هم سېځم دا هم سېځم ځان هم سېځم یو منټ ته نه پرېږدم سره غارېږي مشره ولې څه مسله ده مشره بس دا راله پوره مستقبل خراب کړو څنګه یې دله مستقبل خراب کړو څه مسله ده دې له راله خراب کړو که نه یو ورځ مې ټلیفون کاو دا ټلیفون یو جنۍ اوچت کړو بابا ما هغې دا نه خبرې کولې شپې د 12 بجو پورې نو خوشحالېدمه مې واده به مې وشي یا یو ورځ مې ورته وویې چې زما خو ستا لیده غرض دی په ټلیفون خبرې کېږي زما ستا خو لیده مې لا غرض دی نو ما موټر سایکل نه شو چلولی ده چلو نو کېناستو هغه بازار ته لاړو چې لاړو نو ملاقات ونه کېده لیده کاته وشو واپس رالو نو هغې بیا ټلیفون وکړو درګیا زه دې خوښه شومه ما ویل بیا ښه ده مې خوښه شوې خوبونه هسې نو اوس مې چې ته ولیدې خوبونه مې بیخي روک شو نو زه دې خوښ شوم هغې ویل ته خو ډېر زیات ښایسته یې زما ډېر خوښ شوې خو په موټر سایکل چې راغلی وای که نه د ځان سره چې شاته هغه پلیتې څوک کېنول وه مشره ریډي بلکل نړۍ معیار کیمرامینه شاته شاته ویډیو جوړو نن موج تاو کا خو داسې ویډیو جوړو که نه چې په دې ځنګل کې اور ولګوي اور څه کوې ورور تاسو څه کوئ موږ ویډیو جوړو نو زه هم ویډیو جوړوم که نه ستا کار نه دی ویډیو ټیلنټ غواړي مړه ټیلنټ دې په دې ورور کې دومره دی که نه الحمدلله چې اکثر دې کته په دې پنسو ځي په دې پنسو چې ستا نه وځي که نه هغې ته ټیلنټ نه وایي ښه هغې ته غول وایي یا سړیا نن ډېره خوشحاله یم ما به چې موږ د هلک نه پیدا ما به چې ساعت دتونه کوله څه به مې خواړه څه به مې خوښ و که نه هغه نن زموږ به د هلک کیم دي زموږ به د هلک کیم دي نو پاسه پاسه ته نسل لور کم سے کم په دغه وخت کې به دا چرس خو نه وڅکلي که نه لالا ورته هلک وولمه څرمنې راله ویسه تشې وولمه اتریکه مکمل ډزول دی داسې مور راوړی خو زه نه یدم چې د سپوږمین خان په ګندګیر په روډ باندې به ګزار وکړي الله به چې داسې اوچت کړي زه خو اسمان ته ګټه ولمه سر ورته نیومه او جګړې په بیه اخلمه پاسې چې ورځو پسې دا کورې نه شه بار ته راوځه که زما پرې په چمړه مې دننه در کوزې کړې دې کور ته له اور ونه لګوم راوځه اوس به په خپل حال پوه شې جی سماوي زداستاوي د دنیا غمونه نوي سماوي زداستاوي د دنیا غمونه نوي وفاوي د دسه څوک جګړه کوي جګړه خشن ده په جګړه کې غټ ګناه ده زی چې زوتی نه مشره مجاړه مشره خدای دې خیر وکړي بل ځای بل څه جوګاړ وکړو مشره په دې جوګاړ موګاړ باندې مې څه کار نشته خو په دې خپله بېعزتۍ باندې خفه یم السلام علیکم ولې لکه د بېعزتۍ خبرې چالو دي ولې مشر خو غوسه دی مشره ولې دې مې یو ځای ته رښتې لپاره ولېږو ستا رښتې له ښه نو بیا ته ته مې زما پټو ته ونه ښایې جلات خان پټو ته وښایه ولې نو ما وی هغه ته ما ته به وایي چې دی بوډا دی ښه نو بیا نو ته چې تا پټو خو که نه وایي چې د ده سره خو زه د سره واده نه کوم اجنبي وي نو مسلمانه ته خو هوښیار سړی
دې د جلات خان نه خپل د تصویر به دې ته خولې وکنه ته جلات خان هغه مې وته خو د هغې نه بعد مې وته د دا غم وخو هغې ما ته وایي دا څه د کباړ واسکټ دی د دې نه خو اړومبی یو ښکلی دی ته ځه یو پیري اوس زما مخکې خبرې وکړه مشر صرف یو پیري نه زه ځان څه خصوصي خبرې کوم ته ځه او بیا به لمبر واله خلک نه لم دنه قسم دې کالم یو پیري زما مخکې اوس خبرې وکړه صرف یو پیري یو دم غلی به کښېنې زه ته لمبر میلاومه صحیح ګنټیو ته روانه ده ها هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زرګه څنګه ښه خیر ته خیر برابر ټیک ټاک یې خیر دې ته خیر د زړه سره د الله رحم د خیر خیرت ته بس داسې ته باندې عاشق یم که نه چې تا ته نشم ویلی نو چې ته کوم ساعت زما سره خبرې وکړې که نه نو په ما کې بیا دومره جذبات دومره زور راشي که نه چې هم چې دې غرونو ته مې بس دا جلدونه ونیوی په بله مې واړولې زما سره خبرې وکړې زړکې زه ویم چې ټول غمونه مې شاته شي بیا اوس څه کوې ته اوس زه لیلیایمه سمبوسې خورمه زړګیه سمبوسې خورې نو په دې سمبوسو کې چې د الوی که نه او یم چې زه به یم چې د الوی تا خوړې زړګیه زه خو چې سمبوسې خورمه که نه الو تېنه غوزارمه